طالبانو ورونو د دې آیات نه شافعیان استدلال کوي. دوی داسې وایي شافعیان که یو سړی مرتد سو له ارتداد سره د سړي اعمال ختمیږي که نه. شافعیان وایي چې مرتد سوې او په ارتداد مړ سولې بیا دې ته اعمال باطله کیږي. او احناف وایي چې نه مطلق ارتداد باندې دې ته اعمال څنګه کیږي ختمیږي. په خبر پوه شو؟ یو ارتداد ده یو مرګ په ارتداد ده. احناف وایي چې مړ سولې نه، چې شافعیان وایي چې مرتد سولې او مړ په ارتداد سو بیا د اعمال باطل نفس ارتداد باندې نه کیږي. او زموږ د احنافو مذهب دا ده. دوی له دې آیات نه استدلال کوي. موږ بل آیات دلیل د طالبانو ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله. پس د عمل او یوه خبر دلته بل ډیره خوندوره خبر ده. طالبانو ورونو که یو سړی مرتد سو او بیرته ایمان راوړ بیرته ایمان زموږ د احنافو مذهب خو دا ده چې سړی مرتد سو څوک یې لاړل اعمال یې لاړل. نو چې اعمال یې په ارتداد باندې لاړل څومره اعمال یې چې کړي وه ثوابونه یې ټول ختم سول اعمال هم لاړل. خبرې ته غوږ ونیسئ طالبانو. سړی مرتد سو زموږ د احنافو مذهب دا ده اعمال هم لاړو ثواب د اعمالو هم لاړو. منځونه حجونه زکاتونه یې چې کړي ټول لاړل. څوک هم لاړو ثواب هم لاړو. خو بیرته چې چا ته راغی اسلام ته راغی بیرته چې اسلام ته راغی نو زموږ د احنافو رایه دا ده راجحه. کنې دې کې اختلاف شته. علامه سعدالدین تفتزاني شرح المقاصد کې په دې باندې خبرې کړي دي او شامی رحمه الله رد المحتار کې هم خبرې کړي دي. بیرته چې راګرځېږي ثواب یې نه راګرځېږي طالبانو اصل عمل راګرځېږي اصل اعمال بیرته راګرځي خو ثواب یې نه راګرځېږي. پوه شولې؟ مثلا 20 کاله دي منځونه جهاد روزې نیولي دي بیا مرتد سولې 15 کاله مرتد ولي بیرته چې اسلام ته راغللې هغه اعمال دې راوګرځېدل ثواب یې نه. دا داسې مثال لري لکه یوه ونه وسوځوې ټوله ونه وسوځوې چې ودې سوځله خو اصل دغه روح یې نه یې سوځېدلی دې ونې په سرلی چې راسي بیرته ونه ډډونه او هغې بیرته راشنه سي پاڼې لا نه یې کړي خو هغه شاخونه بیرته کې را پیدا سي طالبان. دغسې مثال ده. علما وایي نو زموږ د احنافو مختار قول هم دا د ثواب نه راګرځي اصلي اعمال راګرځي.